الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، نن مرة فأحاديث كي فأنواع علوم الحديث كي سلرم نوع شي مرفوع دي داوي مرفوع كير نوع ضعيف هغه مجوي دا په حدیثو کې یو تقسیم په بل سطح باندې شروع سو. دا د حدیثو هغه اول تقسیم هغه په یو اعتبار سو صحیح حسن ضعیف. دا تقسیم بیا مرفوع مسند یا متصل. دا بیا د حدیثو تقسیم دی د انواع په یو بل لحاظ سره د قبولیت او د عدم قبولیت په لحاظ سره نه دی، بلکې چې چاته نسبت سوی دی د هغه نسبت په اعتبار سره دی تقسیم دی. نو په دې کې څلورمه نوعه هغه مسند دی. مسند یو دا زده کړئ چې مسند دا یو تعریف مطابق مسند هغه روایت ته وایي چې په سند سره ذکر شوی، او هغه کتاب ته هم وایي چې روایات راوړي سره د اسانیدو. نو په دې معنا سره بیا بخاري د کتاب نوم دا هم مسند دی، د مسلم د کتاب نوم هم مسند دی، د ابن حبان د ابن خزیمه د کتاب نوم دا هم مسند دی. د بخاري د کتاب نوم خو بخاري نه دی، الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله وسنن وايام. دا رقم د صحیح مسلم دم دا رقم نوم دی. دا د پردې د صحیحین په نوم باندې فتح ابو غدار رحمه الله پر کتاب لیکلی دی. نو د مسند په دې تعریف سره ډیر کتابونه لاندې داخل دي. او د مسند یو بل تعریف دی په کتبو کې، د مسند یو بل تعریف دی. هغه تعریف بیا دا دی چې مسند هغه کتب ته وایي، هغه کتابو ته لکه مسند احمد دی، مسند ابي علی موصلی دی، مسند حمیدی دی، مسند عبد بن حمید دی، مسند موصلی دی. دې معنا کې بیا دا مسانید هغه مسانید دي، دا هغه کتابونو ته وایي چې جمع د روایاتو کوي د صحابو پر ترتیب باندې، یعنی د صحابي چې کوم روایات مرویات دي دا هغه په یو ځای کې راوړي. په دې معنا سره بیا مسند دا هم د مسند یو معنا ده. خو دلته د مسند دا معنا ده، دلته مسند هغه ته وایي چې په سند سره وي، دلته دغه معنا ده. اوس دغه امام خطیب بغدادي رحمه الله هغه مسند وای د اهل حدیث په نسبت باندې مسند ده هو الذي اتصل اسناده من راويه الى منتهاه، چې د راوي سره در منتها پورې د دې سند متصل وي، دې ته د مسند وای. او دا اکثره وخت د هغه مرویاتو دپاره استعمالیږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غلی د خطیب بغدادي په نسبت د صحابه هغې ته مسانید بیا دی نه وای. او ابن عبد البر حافظ ابن عبد البر رحمه الله هغه وایي چې مسند هغه روایت ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سند رسېدلی وي، هغه عامه وایي. کله نو په دې کې متصل هم داخل دي، مراسل هم پکې داخل دي، هغه مرفوعا ویل سوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سند رسېدلی دي. په مابعد کې چې انقطاع وي دا هم بیا پکې داخل دي. څنګه خطیب بغدادي څنګه وایي مسند کوم روایات ته وایي، کوم روایت ته وایي مسند چې د نبی متصل سند ولري. او ابن حافظ ابن عبد البر رحمه الله هغه څنګه وایي چې په دې کې هغه وایي که صحابي پر رسېدلی که رسول الله صلی الله علیه وسلم او که چیرې مازې په سند رسېدلی نور که په مابینځ کې چی هم وي انقطاع هم وي، دې ته هم چی وایي دې ته هم بیا چی وایي مسند وایي. دا د ابن عبد ګوره دا اوس دغه شی دی، دا دقیق درته نه دي لیدلي او نه دا هر وخت دا رقم بیا کېدلی سي چې د سړي هر وخت سر په خلاص په داسې شیانو په بعضې امورو د سړي په خاص مواضعو کې سر خلاصېږي چې لږ په توجه ورته دغی. نو خیر دا ابن صلاح رحمه الله دا نوع دلته دا رقم ذکر کړی ده. دغه نوع عراقي په اشعارو کې داسې ذکر کړي: والمسند المرفوع او ما قد وصل او مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا. والمسند المرفوع مرفوع مسند او ما یا هغه شی قد وصل چې هغه موصول سوی وي
وصل وي او مع وقف دا یا هغه ته ویل کېږي چې موصول سند لري او مع وقف یا پر صحابي باندې ولاړ وي وهو في هذا يقل پر صحابه و چې دې ته بیا مسند دا کم ویل کېږي یعنی ګوره یو دا دی چې په سند سره دی ورسېږي چاته صلی الله علیه وسلم. یو دا دی چې په سند سره دی ورسېږي چاته صحابي ته په صحابي کې دا چش کېږي کم استعمال دې ته کم دغه وایي ماشاءالله. والثالث الرفع مع الوصل مع دریم په دې کې دا دی چې رفع سره د وصل به وي دا بیا د حاکم شرط به الحاکم فيه قطعا دا بیا داسې شرط چې حاکم بیا دا شرط پکې لګولی دی چې په دې کې به ام رفع وي ام به وصل. ګوره نو یو مسلک دا دی یو رایه دا ده چې خالد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوسوي دا ته مسند وایي او مسند مرفوع دغه ته وایي او دویم دا دی چې صحابه و هغې ته هم وایي او دریم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع به هم پکې شوي وصل به هم پکې شوي یعنی که په مابینځ کې انقطاع وه دا مرفوع مسند نه بدل کېږي. صحیح شو دا بیا د حکیم رایه ده. دا د مسند څه تعریفات شو چې د مسند په وجه باندې بیا څه شیان د انسان سره په تعریف کې د مسانیدو په کتابونو کې بیا د انسان سره غلطي کېږي. بل متصل او موصول. متصل علامه ابن الصلاح رحمه الله دا متصل ته دی وایي په معرفة أنواع علوم الحديث کې دی وایي ويقال فيه أيضا الموصول. دا متصل ته څوک هم ویل کېږي موصول هم ویل کېږي. او دا چې مطلق ذکر سي مرفوع موقوف دواړو ته ویل کېږي چې خالي سند متصل وي که در صحابي پورې وي که در چا پورې دې دواړو ته څه ویل کېږي متصل وي یا در صحابي پورې سند متصل دی یا در رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د سند متصل دی. نو دا متصل دی د دې دغه داسې کې عراقي رحمه الله وإن تسل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. ديت سوي إن تصل بسند منقولا كتشيت اتصال بسند وكي منقول سند يعني قرد متصل سند فسمه متصلا موصولا. ديت تسوي متصل سواء الموقوف والمرفوع. بديك موقوف مرفوع يعني مرفوع موقوف متصلا مدرت سكرسي مرفوع متصلا متصل ولم يروا ان يدخل المقطوع. مقطوع بیا بديك ندي داخل مقطوع تشتوي مقطوع عمومي اصطلاح کې مقطوع هغه توای چې د تابعي کوم قول دي ته مقطوع وي د چا قول تابعي ګوره مرفوع موقوف مقطوع مرفوع هغه وایي چې رسول الله مبارک ته ورسېدي صلی الله علیه وسلم. موقوف هغه وایي چې صحابه ته ورسېدي رضی الله عنهم اجمعین. او مقطوع بیا هغه وایي چې چا ته ورسېدي تابعي. دا عام اصطلاح دا چی شته عام اصطلاح. خو مقطوع امام شافعي صاحب او دارقطني او غیره بعض علما مقطوع د هغه انقطاع په سند کې راځي پر منقطع باندې د مقطوع اسلام څه پکې د دیو اصطلاحګانو د کول ځکه ضروري دي کله کله به تاسو وسیږي او هو مقطوع او الته به د مقطوع دغه معنا نه وي چې موږ په مصطلح کې وایي الته به مقطوع په معنا سره د چاوي د منقطع دا بیا هغه امام غلطه بیا به دی وایي وګوره ته بیا الته دا زعم کوي چې دا امام غلط سوی ځکه هغه به مقطوع استعمال کړي او مقطوع الته په مصطلح کې ویل چې چاته ویل کېږي نه تاسو په مصطلح کې ویل دغه تاسو تابعي قول الته به هغه په دا معنا نه استعمال کړي بلکې مقطوع به استعمال کړي مراد یې څه شي منقطع نو ته عبارت څوک غلطه امام په دې وجه تاسو ضروري ده چې ته د هر امام اصطلاح وپېژنې چې دی چې کومه اصطلاح په کوم کتاب کې کاروي دا تاسو باید معلوم وي. نو دغه اصطلاح د مقطوع ده دا عموما د چا لپاره کاریږي د تابعي د قول لپاره خو احیانا پر منقطع باندې د مقطوع اطلاق کیږي منقطع باندې چې په مابینځ کې راوي ساقط شوی وي ساقط راغلی وي پر دې باندې د چا اطلاق کیږي مقطوع. دا په خاص کتابونو کې دا امام شافعي صاحب هم کوي. دویمه خبره دا ده چې متصل چې موږ دلته وایي دا امام شافعي صاحب متصل په دا طریقه هم استعمالوي د ده په کتابونو کې متصل. صحیح شو خیر. اوس دا مقطوع ولم يروا ان يدخل المقطوع يعني موقوف او مرفوع دا په متصل کې داخل دي خو مقطوع دا دینه دی پکې داخل کوي. صحیح شو دا بل نه واسوله دا توای متصل یا موصول یا متصل
دا درې سره اصلاحګانې زده کړي دا علما استعمالوي. الموقوف موقوف څه ته وایي؟ کوم شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قول فعل عمل اخلاق صفت رسول الله دا مرفوع دی. صحابي ده قول فعل عمل اخلاق صفت موقوف دی. صحابي تابعي ده دا مقطوع د دې نوم ده. او متصل چې بالکل سند متصل او پاتسو موقوف دا د صحابه باندې شي د صحابه شي دا منقول پر صحابي ودرېږي. لکه ګور وس څوک وایي زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره دا موقوف. زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم دا متصل مرفوع متصل. الموقوف والسم بالموقوف ما قصرته بساحب وصلت أو قطعته وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره قيد كبر. ورا وسم بالموقوف ما قصرته اشترى كم كي أغفى موقوف باندي استعماله بساحب وصلت أو قطعته تدر صحابي بوري ورسه بديك توصل وي كقطع وي تدر صحابي بوري دي ورسه وي دا تتسوى موقوف. وبعض أهل الفقه سماه الأثر. بعض الفقهاء ودغشت چې دا پر صحابه باندې پر تابعین باندې دا ودري وجدت دي چې شوي اثر دا ورسته خبره دی څنګه کوي وإن تقف بغيره قيد تبر. وإن تقف بغيره کې پر غیر د صحابي یا پر تابعي ته ودري فقيد نو دا ته مقید که چې دا تبر يعني معناه تب مطلب نيكسي يعني تب لا ورسي خبر سي هغه مقید په هغه سړی که اوقفه على الزهري يعني الته هغه شی ورسره معین که چې هغه سړی معین که دا پر دا ځای باندې ودرو د تابعین نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي ته تابعي ته چې دا کوم تابعي ته پورته کوي په هغه مقید که چې هغه پر دغه ځای باندې قید ته هغه ته مقید کوي په هغه سړی باندې چې غیر صحابي دي هغه به یادوي نو دا به بیا موقوف على فلان به يعني تبر دانو بیا ته يعني چیکه صحیح سو نو دا است او بل ورسته اخرنی اسلامي مقطوع ذکر کړی دا مقطوع بیا څه ته وایي وسمي بالمقطوع قول التابعي دا مجهول مقطوع التابعي قول توي وفعله وقدر آل الشافعي ده صحابي قول ده صحابي فعل دي څوک وایي مقطوع وایي دا بل زين دي دا وقدر آل الشافعي دا هغه خبره چې موږ ته مخکې وویله وقدر او لذل دي للشافعي رحمه الله سيد الشافعي رحمه الله سلام ثابت تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. امام الشافعي رحمه الله المنقطع باندې مقطوع له او د دې په عکس بیا د علامه بردعي رحمه الله اصطلاح يعني هغه منقطع او مقطوع لکه شافعي چې بدا یو رقم بردا بل کمالي دی به پردا دی بیا د منقطع د هغه لپاره اسمه مقطوع د بل لپاره اسمه دا هغه څه اصطلاحګانې دي مسند مرفوع متصل او دا کله کله د متصل دا کله کله په مقابل د مرسل کې استعمال سي الته بیا د متصل هغه بیا رفعه فلان وارسله فلان دا بیا په مرسل کې ان شاء الله تعالی دا اصطلاح بیا الته را روانه ده کله کله بیا د یو شی د بل شي په مقابل کې استعمال سي الته بیا بل اطلاق مراد دا معنی نه لکه ګور د مثال په توګه یو سړی دی په روایت کې څوک راغلی یعنی دا تعبیر تی بل کوم زده صحیح اصح محفوظ دا غدري اصطلاحګان صحیح اصح محفوظ وغير ذلك هغه اصطلاحګان چې د مقبول روایت لپاره استعمالېږي دا یو نوې خبره ده صحیح اصح مقبول محفوظ جيد دغه رقم اصطلاحګان چې استعمالېږي دا کله کله خپل عامه معنی کې استعمال صحیح دا معنی صحیح او کله کله په یو خاص معنی کې استعمال شي هغه بیا کله هغه په وخت مقابلي کې معنی دا رقم یو روایت ته څلور رقم د سند ذکر کیږي او څلور سره رقم ضعیف دي یو روایت ته څو رقم ذکر کیږي څلور سره رقم ضعیف معنی د زهري څخه څلور رقم یو روایت نقل کیږي
زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، زهري عن سعيد عن عائشة، زهري عن أنس براي راست، زهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. څو رقم رانه کړ؟ څلور رقم. خو دا څلور سره رقم چی شي دي؟ ضعیف. خو په دغو کې د دا ضعف ډېر دی، د دا ضعف ډېر دی، د دا ضعف ډېر دی، د دا ضعف د دې په مقابل کې څه شي؟ کم. نو عبارت دلته دی او دا چې کړی دی دا چا کړی دی؟ ته فرض که دا عمرو دا شعیب بن ابي حمزه کړی دی دا. نو بیا ته دغه ګرد سره ذکر کې والاصح ما رواه شعيب بن ابي حمزه. دلته د اصح دا معنا ده چې دی په دغه معنا سره صحیح چې دا موږ ته کوو، بلکې څه معنا؟ مقابله په معنا چې د او په مقابل کې دی اصح دی، اگر چې په نفسه دی چې شي ضعیف. نو ګوره اصح صحیح محفوظ جيد دا والمحفوظ ما رواه فلان هغه بیا ورسته بیا دا څنګه دا اصطلاح ذکر کیږي والحديث على الوجه المحفوظ ضعيف لأنه تفرد به فلان عن فلان وتفرده مثله لا يقبله. البته بیا دغه اصطلاحګانې ورسره کارېږي. صحیح شو؟ نو دا یوه بله اصطلاح ده. دا صحیح یوه دا اصطلاح ده چې په خپل ځای کې استعمال شوې. یو دا دی چې په ځای د مقابلې کې استعمال شي، چې په ځای د مقابلې کې استعمال شي بیا دی اصح ته وویل شي، خو بیا د اصحوالي وروسته والحديث على الوجه الأصح ضعيف لأنه تفرد به فلان عن فلان وتفرد مثله عن مثله لا يقبله. البته بیا دغه رقم تعبیرات استعمالېږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام